د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد قطر ته تللی. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه او مهم خبرونو لپاره درسره AFG پلس چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په یوه رسمي سفر قطر ته تللی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې نوموړی نن سه شنبه د چنګاښ پر 14مه قطر ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به لیده کاته ولري. تر اوسه د نوموړي د سفر جزئیات وړاندې شوي نه دي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي هم قطر ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سربیره د ځینو نورو هیوادونو له استازو سره لیدلي دي. دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.